بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. وټولو راغلو مشرانو، وزیرانو، د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو راغلو او ټولو تجارانو، صنعتکارانو او ټولو خویندو میندو ته چې په دې محفل کې حضور لري، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وبعد محترمو، کوم وخت کې چې موږ د خپله ذمهداري پر غاړه اخیستې ده، شروع کړې مو ده، داسې مو نه دي کړي الحمدلله چې مثلا اکار موږ ته غوښتونکي او موږ دې ځان په یو معنا په یو بانه باندې ځینې کښلی، که شپه یي که ورځ یي د الله سره راځي، چې کوم اقتصادي کمیسیون مسؤلیت هم موږ په غاړه دی. په تېره بیا د جسم محترم عاجزي څخه ډېره مننه کوو. تر ما دی ډېر حریص دی په دې کې چې د تجارانو راغوښتل، د تجارانو ملاقات موږ سره برابرول. حتی په دغه مجلس کې چې دا موږ په هفته کې 2 ځلې لرو، په هغه مجلس کې هم بعضو د تجارانو نمایندګان موږ سره حضور لري. په اکثریت وخت کې دوی دا زموږ په مجلس کې را سره شریکي، ځکه خو د دې مجلس یو بخش تر دوی پورې تعلق لري، نو ځکه موږ مجبور یو چې دوی به زموږ سره په دې مجلس کې حاضر وي. په بعض وخت کې کمینزاده صاحب ناست وي، بعض وخت کې بیا مومن صاحب او نور تجاران چې خپله شخصي مطالبه او غوښتنه زموږ څخه لري، یو مشکل لري، هغه موږ راوېدلی دي. خو محترمو، نه یوازې نن چې تاسو دغه کومه غونډه یا دا کومه نمایشګاه افتتاح کوي، دا باید اول نشي، نه باید د اخر شي. یعنی مثلا دغسې پروګرامونه او دغسې غونډې باید دوام ولري، ځکه موږ الحمدلله په خپل افغانستان کې ډېر غټ تجاران لرو. د دنیا تجاران ته زموږ ضرورت نشته چې د نورو ملکو خلک راځي دلته تجارت کوي، او خو باید شاید ډېر شرایط او ډېر نور څه هم ولري. خو زموږ د افغانستان وضعیت د هغه موجوده تجارانو او صنعتکارانو ته تر هر چا ښه معلوم دی، او زموږ د افغانستان وضعیت تر هر چا و دوی ته ښه معلوم دی. نو په دې هیله چې موږ کوم وخت کې ابیزوبۍ ته لاړو، هلته هم تقریبا 100 کسه تجاران وروڼه وه، هغو ته مو دعوت ورکړئ. هغه په ډېره خوشحالۍ سره موږ مننه وکړه د دې چې موږ به خپل پانګونه او خپله سرمایه ګذاري په افغانستان کې کوو. خو دوی څه ناڅه مشکلات چې درلود، هغه به شاید یا د امنیت په لحاظ وه، یا به بعضې داسې وه چې دوی په تېره سوې اداره کې یو چا سره خصومت درلودی چې هغه به جزي و، خو نن هغه به چا دا نیت درلودی چې یو انتقام ځینې واخلي. خو هغه الحمدلله چې موږ په خبر سو او یا په دغه پوه سو، انتقام جویي نن ورځ نشته. او د امنیت په باب مو دا ډاډ ورکوئ چې تاسې مطمئن اوسئ، موږ خپل وس و توان کوو ستاسې د عزت د سر او مال انشاءالله حفاظت کوو. دا چې څه ناڅه په یو وخت کې پیښېږي، دا په امریکا کې هم پیښېږي، خو تاسې بې اورئ. داسې میاشت نه ده پیښه شوې چې اوس چې امریکا بېغمه یې خامخا 15 کې وژل کېږي او زخمیانېږي
داسې ملک نشته چې 100% کې د امنیت وي. خو بیا هم تاسې دا اوس کوم حالات چې دي دا د پخوا د ادارې د موجودګۍ د وخت څخه تاسې پرتله کوي، ایا فرق یې شته که نشته؟ که فرق شته نو باید راسئ په اخلاص سره خپل کومه شتمني چې موږ لرو، که په بهر کې ده د تجارانو، که داخل دلته په کورو کې ایښي، هغه یې را بهر کړي. انشاءالله موږ امید لرو د دې چې د چا عزت، حیثیت او مال ته به کم مشکل نه وي. خپل تر اوسه انشاءالله د دوی موږ امنیت لرو په غاړه باندې. دا زموږ ذمهداري ده، دا زموږ مسؤلیت دی. که ونه لرو دا زموږ مسؤلیت دی. نو موږ د ټولو وروڼو سره ښه په اخلاصانه دا توقع او دا خواهش لرو چې دوی خپل په صنعتکارۍ کې لا ښه توجه وکړي، لا ښه پرمختګ وکړي. د هغسې مو تجاران وروڼه چې څنګه په نورو ملکو کې څه لري هغه باید راوړي په خپل ملک کې. خپل د افغانستان دا ځورېدلی دربدره ملت په کار او په خدمت ولویږي. هغو ته به هم شی سي، یو شی سي، د فقر او د غربته به الله وساتي، او دوی ته به هم یو شی په دې کې پیدا کېږي. خو الحمدلله تاسې وګورئ په دنیا کې زه فکر نه کوم چې داسې مستغني ملک یې بل ځای، یعنې مستغني دا معنی چې دا شی نشته په افغانستان کې چې هغه دې نه وي، د معدنیاتو په لحاظ، د اوبو په لحاظ، چې ته څه وایې هغه شته په افغانستان کې. یو قسم ډبره چې ما ته یو چا راښکاره کړې، 110 قسمه ډبره موږ لرو چې د هغې بعضې داسې قیمت دی چې یو ټن یې تقریبا په 15,000 په 6,000 ډالره باندې یو ټن، یعنې دا څونه یو غټه سرمایه ده د افغانستان. باید موږ پر خپل ځان باندې خپله خودکفا ځان جوړ کړو. په دې فقر او په دغه مرستو کومکونو باندې افغانستان نه چلیږي. افغانستان الحمدلله با نفوسه ملک دی، نفوس یې زیات دی. نو موږ خپل شپه ورځ ورکړې ده د خپل ملت، د خپل مسلمان ملت دپاره چې موږ یې خدمت وکړو، او موږ چې راسپارل شوې ده کومه ذمهداري هغه په ښه مدبرانه ډول سرته ورسو. او د نورو مسؤلینو سره هم دا خواهش دی چې باید کومه ذمهداري چې وسپارل شوې ده هغه په ښه اخلاص باندې خپل د ملت دپاره، خپل د ملک دپاره خپله ذمهداري پوره کړي. دا و چې زه دلته ولاړ یم، خیر خو ما ته به تقریبا په دفتر کې خامخا 10-15 کسه د دې دپاره ناست چې زموږ تاسو سره خبره ده، موږ مشکلات شاید چې تجاران به هم یې پکښې کې. نو بیا ما دلته حاجي صاحب محترم ته وویل چې زه به صرف دا ستاسې د دغه نمایشي غونډې په تبرک باندې یو خبره وکړمه. زه به وروسته ځمه، زه بل ځای نه ځم، ځمه بېرته دفتر ته. هلته خلک راته انتظار دي. نو ټوله ملګري او ټوله مشران مسؤلین چې مسؤلیت لري هغه باید د خپل مسؤلیت په ښه اخلاص باندې ادا کړي. کوم تجاران وروڼه چې دي باید په ښه اخلاص باندې د خپل ملت لپاره خدمت وکړي، او خپل د ځان لپاره خو یو شی لري، خو هغه موږ نه وایي چې ته د خپل ځان لپاره یې مدح کوه. و دا ستا د دغه څخه ملت هم ګټه اخلي، ځکه چې مزدوري پکې کوي، یو بله لار پکې کوي، هر خدمت پکې کېدلی شي. نو نور وخت مو نه نیسمه، په اخر کې به شاید دعا کېږي. نور بیا هم تاسو ته لبیک وایو چې د داسې غونډو او د داسې مجالسو په آینده کې بیا هم برخورداره سو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.